قبلا ثبت نام کرد، درخواستی داده بودیم، ثبت نام کردیم و امروز نوبت بایومتریک ماست که بایومتریک میشه. تذکره الکترونیکی ما شما خوب بهتر میفهمیم که تذکره کاغذی زود از بین میره، خراب میشه و اسناد معتبر و قدر نیست. اسناد معتبر اینمی تذکره الکترونیکی است که در تماما مشخصات یک آدم ذکر شده و اسناد معتبر است، دیگه زود خراب هم نمیشه. کات پروان صاحب مرکز تذکیرو دیوش بخش راغلی و مونږ خو په 15 د روژې راغلی و، ثبت نام هم کړی و او اداري کارونه هم د تذکیرې مخ ته وړي و، بیا راته ویل چې په شپږم د اختر هم تذکیرې چاپېږي او اوس راغلو دلته تذکیرې چاپ کړې و، ما خپله تذکیره لاسته راوړه. کاغذي تذکیرې خو چې وې د هغې مشکلات ډېر و. یا مشکل یې دا و چې هغه کاغذ و کله جب کې به دې چا اچولې یا به دې یو ځای نه بل ځای ته انتقالولې و، هغه مشکل یې دا و چې زر خرابېدلې. او بل مشکل یې دا و چې هغې کې جال ډېر کېدی، بایومټریک سیستم یې نه و، هر چا کولی شو چې د یو څو روپیو په مقابل کې هغه جعلي تذکیره هم جوړه کړي. او دا تذکیره خو چې دې خوبیانې ډېرې دي، یو دا ده چې دا خو خرابېږي نه او بل بایومتریک سیستم لري، جال کار پکې نه کیږي. من به مرکز کارته پروان ثبت احوال نفوذ و تذکره الکترونیکی مراجعه کردم و امروز تذکره ما گرفتم. قبل از این عریضه نوشته کردم و بعدش بایومتریک شدم. دیگه گفت بعد از 10 روز بعد بیاید تذکره تا میتونم و حالا آمدیم تذکره ما رو گرفتم. به خاطر که تذکره الکترونیکی کمک آسوده‌تر است و میتونی هر جای با خود ببری و آسان‌تر است، دیگه به همین خاطر تذکره الکترونیکی گرفتم.